بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د الف لام میم یو ډیره خاص او بهترینه وظیفه ده. د دې وظیفې ډیر لوی برکات او ثمرات دي. د ستاسو د لویو او د ناممکنه حاجتونو د پوره کېدلو د پاره دا یو ډیره عظیمه وظیفه ده. د ستاسو څومره د لوی نه لوی او مشکل حاجات وي، ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به درته الله جل شانه پوره کړي. یا د ستاسو څه ضرورت وي او مقصد وي، د ستاسو یو جایز تمنا خواهش وي، نو الله جل شانه به د ستاسو دغه تمام مقاصد پوره کړي او تاسو ته په هر مقام کې کامیابی عطا فرمایي کی. یا زما عزتمندو، تاسو په پریشانو کې راګیر یی، مصیبتونو کې راګیر یی، غمونو تکالیفو کې راګیر یی او تاسو دغه مصیبتونو نه، دغه تکالیفو نه، دغه غمونو نه وتل غواړئ، نو دې د پاره تاسو د الف لام میم دا خاص ختم هم نن شروع کړئ او تر 3 ورځې پورې تاسو دا ختم جاری وساتئ. ان شاء الله تعالی د دې چې څومره برکات دي تاسو ورته حق خیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو، دا نن والا وظیفه د الف لام میم وظیفه ده. د ستاسو څومره د لوی نه لوی حاجتونه وي او د غټ نه غټ مشکلات وي او پریشانی وي، الله جل شانه به مو د دې وظیفې په برکت سره د ستاسو دغه ټول حاجتونه چې ناممکنه ولې نه وي، رب کریم به د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي او دغه مشکلات او پریشانی به الله جل شانه ختم کړي. او که د ستاسو څه ضرورت وي، برابر خبره ده که دغه ضرورت د ستاسو چا انسان سره متعلق وي یا الله جل شانه ته د ستاسو څه ضرورت وي، نو د دې خاص وظیفې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو تمام ضرورت پوره کړي. زما عزتمندو، دا د الف لام میم ډیره پاورفل او طاقتوره وظیفه ده. که د ستاسو یو ناممکنه حاجت ولې نه وي چې د هغې پوره کېدل د ستاسو په تصور کې هم ناراضي، د ستاسو په وهم او ګمان کې هم ناراضي چې آیا زما د حاجت به پوره شي او که نه، نو زما عزتمندو د دې الفاظو په مقابله کې به زمونږ حاجتونه څومره لوی وي. د دې الفاظو په مقابله کې زمونږ حاجتونه او مقاصد دا هیڅ هم نه دي، ځکه چې دا د الله جل شانه د کلام پاک یو حصه ده. نو الله جل شانه په دې کې ډېر لوی برکات او کمالات اچولي دي. زما عزتمندو، دې ته حروف مقطعات ویل کېږي. دا د الله جل شانه د کلام پاک یو خاص حصه ده او مستقل یو آیات مبارکه ده. زما عزتمندو، د دې حروف مقطعات او فضائل به تاسو ډېر اوریدلی وي چې دې څومره فضائل دي. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف دا یو حرف دی، لام یو حرف دی او میم یو حرف دی. دې حساب سره الف باندې 10 نیکه شوي، په لام باندې 10 نیکه شوي او په میم باندې 10 نیکه شوي. نو زما عزتمندو، چا چې د الف لام میم د حروف مقطعات ولسته، دا یو آیات کریمه ولسته، نو الله جل شانه دته د 150 نیکو برابر ثواب ورکوي. زما عزتمندو، دا ډېر بهترین آیات کریمه ده، دا ډېر بهترین کلمات دي. دا حروف مقاطعات کم چې په قرآن عظیم الشان کې راغلي دي، دا د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا الله جل شانه ترمنځ یو راز دی. نو زما عزتمندو، د دې الفاظو ډېر لوی برکات او کمالات دي. زما عزتمندو، که چېرې تاسو خپل حاجتونه پوره کول غواړئ، په خپلو مقاصدو کې کامیابي غواړئ، نو د دې حروف او مقطعات او د الف لام میم دا وظیفه صرف 3 ورځې تاسو وکړئ، ان شاء الله تعالی په خپل ژوند کې به تاسو عظیم الشان انقلابات محسوس کړئ.
اوس زما عزتمندو د دې وظیفې او د دې ختم مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان نور خل الفاظ منشن کوي ولیکئ د دې لپاره چې مالا حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر خل وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې د دې لپاره څه خاص ورځ مقرر نشته. بس چې په کوم ورځ هم تاسو دا ختم شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. په کوم ورځ هم تاسو وزګار یې تاسو فارغ یې شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې یو پیره تاسو دا ختم شروع کو نو بیا به 3 ورځې په مخه باندې روزانه دا جاری ساتئ. دین علاوه زما عزتمندو تاسو باندې دا هم ضروری نه ده که سحر کولی شئ که ماښام کولی شئ که مازدیګر کولی شئ که ماسخوتن کولی شئ بس چې د ستاسو توجه او دیان ورته برابر وي چې څه ټایم هم تاسو ته موقع میلاو شو نو دا عمل تاسو کولی شئ. خو دا عمل به تاسو 3 ورځو پورې په مخه باندې جاری ساتئ. لکه زما عزتمندو سبا ته د منګل ورځ ده د 5م ورځ ده نو تاسو به د سبا نه دا وظیفه شروع کړئ نو منګل شروع او جمعرات 3 ورځې به تاسو دا وظیفه وکړئ. د دې ترتیب او طریقې کار زما عزتمندو دا دی چې په لومبۍ ورځ باندې کله چې تاسو دا وظیفه شروع کوئ نو دا ټول نه پیله اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به الف لام میم صحیح الفاظ به تاسو لولئ او زر به نه وایئ ځان به ترې نه خلاصوئ. هسې نه چې تاسو وایئ الف لام میم الف لام میم الف لام میم نو دا به تاسو 3000 مرتبه 3000 پیرې به تاسو دا ولولئ. په اخره کې بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ. نو دې ترتیب سره زما عزتمندو ستاسو د لومبۍ ورځې وظیفه مکمل شي. دغه رنګ زما عزتمندو په 2 مرض به هم تاسو دا وظیفه دا عمل او دا ختم جاری وساتئ. په 3 مرض باندې به هم تاسو دا ختم جاری وساتئ. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې تاسو به دورانی وظیفه کې تاسو ته به څوک یو خوږ څیز به تاسو ته راوړي یا به ته چینی راوړي یا به ته حلوا راوړي یا به ته میټایي راوړي یا بل څه. په لومبۍ ورځ باندې تاسو دا وظیفه وکړه او چا درته څه خوږ څیز راوړو نو دې نه دا پته ولګېده اندازه ولګېده چې ستا وظیفه الله جل شانه قبوله کړه او ستا تمام حاجتونه الله جل شانه بوس پوره کوي. که چېرې په لومبۍ ورځ باندې خوږ څیز رانغو نو په 2 ورځ به دا وظیفه وکړئ د خوږ څیز انتظار به وکړئ. که چېرې رانغو نو په 3 ورځ باندې به هم تاسو دا وظیفه وکړئ. اوس که زما عزتمندو تاسو 3 ورځې وظیفه وکړه او 3 ورځو کې تاسو ته چا میټایي وغیره چینی وغیره خوږ څیز راونړو نو بله هفته کې بیا 3 ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ. که بیا هم داسې ونه شو بله هفته کې بیا 3 ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ. تر دې پورې زما عزتمندو چې 4 پیرې تاسو 3 ورځې په مخه باندې دا وظیفه وکړئ. انشاءالله تعالی چې یو میاشت کې تاسو دا وظیفه وکړئ ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو سره د رحم او کرم معامله کوي. د ستاسو تمام مسائل به الله جل شانه ختمي. تاسو کم مقاصد دي تاسو کم خواهشات دي الله جل شانه به تاسو ته ضرور په هغه کې کامیابی درکړي. لہذا زما عزتمندو ډیره مجرب وظیفه ده قرآنی وظیفه ده په خپل هم کوي خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقې جاری په نیت سره شیر کړئ. راویګم بتاو سره بل ویډیو کې بری وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.